سلامونه نیک هیله مې ومنئ دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو زمونږ نننۍ ویډیو ډیره یوه خوندوره ویډیو ده. زمونږ نننۍ ویډیو د ګرام فری په اړه ده چې څنګه کولی شو په ګرام فری کې کار وکړو او پیسې وګټو. آیا تر اوسه تاسې خبر یاست چې ګرام فری رښتینی پروګرام دی یعنې رښتینی سایټ دی او که فیک دی؟ دغه به هم تاسې ته در وښیم او د دې تر څنګ به تاسې ته در وښیم چې څنګه په ګرام فری کې مونږ کار وکړو او پیسې ترې وګټو. دا چې ورځ تر بلې د ګرام فری بیه لوړیږي او ګرام لا قیمته کیږي، نو ډېری کسان کوشش کوي چې تر څو په دغه سایټ کې اکاونټ جوړ کړي او پیسې وګټي. ملګرو اوس د هغه د اصول هم د ګرام فری لږ څه اسانه شوي دي د پخوا په پرتله. دغه ټولو ستونزو حل به تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او دغه لاندې زموږ د ملګري چینل دغه هم در سره سبسکرایب کړئ چې درته په درد خوړل کیږي او ورسره دغه د بیل نښان هم وهیوال انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. ویډیو به نه سکپ کوئ، راځم ویډیو پیل کوم. ګرانو دوستانو، له هر څه نه مخکې تاسې ته دغه لینک پکار دی د ګرام فری لینک چې زه به تاسې ته د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم. په ښه اسانۍ او سهولت سره به تاسې له هغه ځای څخه ور داخل شئ. تاسې به لومړی په همدغه لینک کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه شي، بیا به تاسې دلته په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ساین اپ کلیک وکړ یوه بله نوې صفحه در خلاصیږي. کله مو چې په ساین اپ کلیک وکړ دغسې صفحه به راخلاصه شي. نور دغه ستاسې زړه دی چې د فیسبوک د لارې ور داخل کیږئ او که د ګوګل د لارې ور داخل کیږئ، نو تاسې چې هر یو خوښه وي د هغې د لارې ور داخل شئ. نو مخکې ما اکاونټ جوړ کړی دی، زه اوس د ګوګل د لارې ور داخلیږم. تاسې به هم همدغسې کار وکړئ. کله مو چې دغه لاندې ګوګل انتخاب کړ، هغه اکاونټونه یعنې جیمیلونه چې تاسې جوړ کړي دي هغه به په اتومات ډول تاسې ته د صفحې په مخ راڅرګند شي. ګرانو دوستانو، تاسو ته به دغسې ایمیلونه راشي چې غواړئ په هر یو ایمیل جوړ کړئ، صرف کلیک پرې وکړئ ور داخل به شئ. نو ما په دغه ایمیل جوړ کړې ده، په همدغه ایمیل کلیک کوم. بیا به لږ انتظار وکړئ تر څو د ګرام فری هغه صفحه راخلاصه شي. نو دوستانو دغه زما اصلي صفحه ده، ما پکې کار کړی یو څه. اوس راځو د دغه ګرام فری فول طریقه تاسې ته درښیم چې څنګه په دې کې کار وکړو، څنګه پیسې وګټو. آیا فیک ده آیا رښتیا ده؟ چې ډېری خلک په دې نه پوهیږي او له ځان څخه لګیا وي چې دغه فیک ده، نو تاسې په اصلي راز باندې پوه نه یاست. د هر څه نه مخکې اوس به تاسې دلته راشئ، په دغه 3 ډاټ یعنې په 3 خطو به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ په دغلته لیکلي فری، دلته به تاسې راشئ، هر یوه خانه به تاسې ته تشریح کړم. په فری مو چې کله کلیک وکړ تاسې ته په هرو 24 ساعتونو کې دغلته رول درکوي. البته په هر ساعت کې تاسو ته رول درکوي، په دغه رول به تاسې کلیک کوئ. دغلته ګورئ لاندې به راشئ، رول به کلیک وکړئ. په دې هم تاسې ته ګرام درکوي چې 1 ګرام له 2.8 ډالرو سره مساوي ده. نو 0.1 ګرام یې ماته راکړ. دغه بای چانس ده، د هر چا خپل بخت. دغلته لیکلي چې 1.300 301.993 همدا شان نور تر 0 پورې هم ګرام په دې کې چانس راوځي. تاسو ته 1 ساعت بعد دغه تاسې حتما چک کوئ. کله چې د ماسپښین یا مازدیګر ټیم غونډې شو نو دغه بیا 40 ساعتو ته اوړي، یا 12 ساعته یا دغسې وخت نور بیا تاسې نه غواړي. بیا چې کله سهار شو بیا یا 1 ساعت دغلته راځئ او رول ادا کوئ. ورپسې دلته یوز ریفرل کوډ دی،
دغه به هم تاسو ته کم د نورو سره به تاسې تر اوسه ګوتې نه وهئ، کار به ورسره نه لرئ. ریفرل باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته ستاسې ریفرل کوډ دی، دغه به تاسې په دغه کاپي کلیک وکړئ. د میسنجر، واتساپ، تلیګرام او همدارنګه نورو سایبري پروګرامونو د لارې به یې خپلو دوستانو ته ولېږئ تر څو هغوی هم همدغسې راشي او پکې کار وکړي. خو هو په دغه یو نفر ریفرل باندې تاسو ته $3 درکوي. $3 هغه وخت تاسو ته درکوي چې دغه ملګری را دعوت شي او تر یو لیوله پورې دغه د ګرام فری کې کار وکړي. دغه پاس تاسو ګوري دغه لیول دی، کله چې دغه پوره کړ نو دغلته راځي دغه خانه یې داسې شنه رنګ بدلوي. تاسو ګوري دغه خانه شنه ده. دغه ملګری زما د لینک د لارې اسف الله ساحل نومیږي، دغه ما انویټ کړی دی او دغه بره خانه چې کله شنه سوه نو دلته هم سل لیکي دغه کمپلیټ کیږي، نو دی کمپلیټ کړې ده. او دغه نور ټول د پینټینګ په حالت کې دي. ګرام ماته راغلي خو هغه نقلي دي نو اصلي نه دي. دلته اوس تاسې ګورئ چې 50 نفره په پینټینګ کې دي، یعنې انتظار حالت کې دي. تر اوسه یې پکې کار نه ده کړی. یوازې 2 کسانو کړی چې زما ټول ملګري انوایټ 50 کسان دي، یوازې 2 کسانو کار پکې کړی دی، هغه خانې کمپلیټ کړي دي او نورو نه دی کړی کار. نو که مونږ راشو دا حساب کو زما 200 اوس به تاسو ته در وښیم چې څو ګرامه زما دي اصلي. دلته زما 245.4 ګرامه دي، خو دغه هغه د پینډینګ او ټول پکې حساب شوي دي خو اصلي نه دي. هغه ګرام هم تاسو ته ښیم چې کوم اصلي دي او کوم نقلي دي. دا اوس 245 د ټولو ملګرو سره چې جمع کړي چې انویټ شوي دي دا همغه دي. نو هغوی د پینډینګ په حالت کې دي، یوازې پکې 9 یا 90 دغسې اصلي دي او نور نقلي دي. کله چې هغوی پکې کار وکړ نو زما اصلي ته وړي دا ګرامونه. بیا به تاسې راشئ ریفرل خو تاسو در وښوده، اوس به ویډیو وګورو. دلته اوس څو طریقې دي. 15 ګرامه تاسو ته هغه وخت درکوي چې تاسې یو لینک مقصد د ویډیو راواخلئ چې د یوټیوب لینک وي، هغه کاپي کړئ. دغه ته لینک دلته دا وګوره ما ډېر دلته کاپي کړي دي، پیسټ کړي دي. دلته به پیسټ کړئ، دلته به بیا ټایټل ورکړئ، مثال چې هر شی ورکوئ، ملګرو څنګه یې ښه یې که نه یې دغسې به ورته ولیکئ. بیا به دلته په سینډ ټو ریویو باندې چې کلیک وکړ نو ویډیو به شیر شي، تاسو ته به 15 ګرامه پوره درکړي. نو دغه یوه ویډیو ما شیر کړې ده. بیا تاسې کولی شئ چې هغه وخت تاسې بیا دلته لینک واچوئ چې کله دغه تاسې ویډیو له دې ځای څخه لرې شي. نو ګورئ دغه ما ویډیو شیر کړې، دغه برینۍ واو ویری ګوډ دغه ټایټل ده، لیکلی مې دي پې. نو کله چې دغه د موډریشن حالت کې ده چې کله دا پوره شو وخت دغه په اتومات ډول ایسته کېږي. بیا تاسو راشئ دلته بل لینک ورکوئ او بله ټایټل هغه کړئ، بیا به تاسو ته ګرام درکړي. ورپسې دویمه برخه تاسې دلته واچ دغه ویډیو هم د 100 ثانیو لپاره دی، پوره د 60 ثانیو لپاره دی. دغه به تاسې پوره ګورئ. 60 ثانیې چې پوره سو تاسو ته 0.1 ګرام درکوي. نو زه یې اوس نه ګورم تر څو ویډیو اوږده نه شي. نو دا طریقه مې هم تاسو ته در وښودله. ورپسې تاسې ته سمارټ کنیکټ دلته به تاسې راشئ. په هرو 24 ساعتونو کې تاسې ته دلته سمارټ کنیکټ درکوي. دغه ګوري ساعتونه لیکلي دي، همدغه لاندې دلته لیکلي کنفرم سکیم، همدغسې سکیم کوئ یې 15 ګرامه 2 ګرامه 3 ګرامه چې دا ډېره یوه ښه لاره ده. همدغلته راځئ، صرف کلیک پرې کوئ او یس باندې کلیک کوئ، ګرام تاسو ته درکوي. ورپسې بیا نور په فق کې، لګ آوټ کې او لاټري کې همدارنګه نور به په دې کې ګوتې نه وهئ. اوس به راسئ تاسې دغه یوزر لیول وګورئ چې زمونږ لیول څومره ته رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې دغه زما لیول ده چې 45% مې لیول پوره کړی دی او نور 15% البته 55% پاتې دی راته، 55% پاتې تر څو زه خپل هدف ته ورسېږم. نو بیا به راشئ خپل دغه ویډرا ته. ویډرا چې کله 500 ګرامه پوره شول تاسې کولی شئ له دې څخه ویډرا وکړئ. اوس درته ویډرا هم ښیم چې چیشته ویډرا کېږي. دغه ګورئ بیټ کوین
ایټریوم ماسټر کارت ویزا پیپال ام پیسا امریکن ایکسپر پایر سکرل نیټلر او ایکوپیس هر یو ته چې تاسې زړه وي کلیک پرې وکړئ ویډرا کیږي د ویډرا لپاره به تاسې بیا دلته چې پیپال ما اوس د بیټکوین هغه ورکړی دی دلته به د بیټکوین ادرس ورکړئ دلته به ګرام ولیکئ نور به لاندې خانو سره کار نه لري یوازې ویډرا به ولیکئ دلته به تاسو ته ویډرا راشي نو تاسې به اصلي ګرام دغلته ګورئ ویډرا باندې مې چې کلیک وکړ دغه ته به راشي اویلیبل بیلانس د ما ټول اویلیبل بیلانس چې دي 9.8 ګرام دی دا زما اصلي دي او هغه نور د پینډینګ حالت کې دي هغه ټول ما دعوت کړي نه هغه ملګري خو هغوی کار نه کړی زما ګرام جام پاتې دي همغلته تر هغه هدف ته نه دي رسېدلي نو دا ډېره یوه غوره لاره ده د ویډرا د همدغې له لارې کېږي ځینې دوستان وایي چې ما 500 ګرامه پوره کړي دي هو کوم هسې پوره کېږي تاسې کولی شئ چې د هر خپله جیمیلونه جوړ کړئ او د هغې د لارې ور داخل شئ خو دا په هغه صورت کې کېږي چې تاسو بیا هغه جدول پوره کړئ یعنې هغه لیول پوره کړئ بیا تاسو ته هغه درکوي هغه اصل نقلي ګرام وي چې تاسو ته درکوي 500 پوره وي نو هغه ویډرا ترې نه کېږي نو دغه مشکل د ډېری دوستانو ما ته میسج کړي وي چې ما ګرام پوره کړي دي او ویډرا ترې نه کېږي نو هغه همدغه وجه وه چې د خپلو لینکونو د لارې د خپلو نورو جیمیلونو د لارې ور داخل شوي دي کار یې پکې نه ده کړی او هغه ټول فک دي نو کله چې اصلي کار پکې وشي هغه تاسې کولی شئ 500 ګرامه پوره کړئ او ویډرا ترې وکړئ ډېره یو اسانه او خوندوره طریقه وه هېڅ ستونزه پکې نشته په ورځ کې په نهاوه خلک له دې څخه ویډراګانې کوي که چېرته تاسې په یوټیوب کې سرچ کړئ نو انشاءالله داسې ویډیو به تاسو ته پیدا نه شي تر څو د دې په خلاف یا ولیکي چې پکې دغه ویل شوي دغه سایټ فک دی هېڅ فک نه دی فک نه دی تاسې دغه وکاروئ انشاءالله 100% تاسې ته دغه کار کوي نو کله چې تاسې 500 ګرامه پوره کړه اوس 1.5 لک شاوخوا البته 1.5 لک شاوخوا افغانۍ کېږي زمونږ د افغانستان نو که په هر هیواد کې تاسې همدغه سایټ وکاروئ بیخي هېڅ کار نه غواړي هر ورځ راځئ همدغه فری باندې کلیک کوئ هلته رول ادا کوئ بیا په سمارټ کنیکټ باندې کلیک کوئ او ویډیو باندې کلیک کوئ د ریفرل څخه ګټه واخلئ انشاءالله کومه ستونزه به تاسو ته په راتلونکي کې مخ نشي ډېره اسانه او ساده طریقه وه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي ملګرو که چېرته مې ویډیو خوښه شوي نو حتما یې له ملګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ نور افغانان هم له دغه زرین چانس څخه ګټه واخلي او راشي په دغه سایټ کې کار وکړي تر څو خپلې کورنۍ لپاره یو څه اماده کړي ځکه چې زموږ ډېری افغانان دي بیکاره دي کارونه نه کوي تر ډېره د فیسبوک خرچه هم نه لري خو دغه سایټ ډېر یو رښتینی دی راشي پکې کار وکړئ 100% تاسو ته زه ضمانت درکوم چې هېڅ ستونزه به تاسو ته مخ نشي کومې خبرې چې ما وکړې په همدغه تاسې عمل وکړئ همدغه خبرې عملي کړئ انشاءالله زه مو ذمهوار یم تر بیا چې زحمت زیات یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټایپس یوټیوب چینل طرفه ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم د خدای په امان